الله وبحمده سبحان الله العظیم. د رزق د پراهې او د مالدار جوړېدو دپاره یو ډیره نایابه وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، د رزق د پراخې دپاره درته دا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله یو درته دا وظیفه هم او دویمه درته د یا رزاق وظیفه هم. د دې وظیفې استعمال لشان مختلف دی. په ظاهر به تاسو ته لشان مشکل ښکاري، لیکن اس مشکل نه دی. سل پیرې کول دي، د سحر په وخت کې کول دي. ټیم درته ښیم، طریقه هم درته ښیمه. هغه وروڼه او هغه خویندې چې هغوی د رزق د پریشانۍ سره مخامخ شوي دي، روزي د هغوی لنډه تنګه ده، ډېر انتهایی پریشانه دي، کور ته آمدني انتهایی کمه راځي او د کور خرچې ډېرې زیاتې دي. دې د وجې نه هر یو کس ته واپر مقدار کې روزي نه رسي. یعنی بعضې کورونه داسې هغوی وایي نه ماړه شو نه اوږې شو، خویزه ګزاره وشوله. که دا وظیفه شروع وکړې انشاءالله چې الله به د روزي داسې پراخه کړي چې د ځان سره به ځای کولی خو هم نه شي او ښه خیران به پاتې شي چې دا دومره د روزې باران را باندې څنګه وشو. کم یو کور کې چې دا وظیفه کېږي پابندۍ سره، هغه کور ته د څلورو واڼو طرفونه رحمتونه په شان د باران را روانې، د باران فکر راورېږي. د دې وظیفې په برکت سره الله جل شانه په هغه کور کې برکتونه نازلوي او یو کور کې پریشانۍ دي، غمونه دي، مشکلات دي. د دې وظیفې په برکت باندې الله جل شانه هغه پریشانۍ، غمونه او مشکلات هم ختموي. دې نه علاوه که د یو انسان غریبي ډېره زیاته وي او د غریبي د هغوی انتها ته رسېدلې وي او دوی د غریبۍ نه ډېر سخت تنګ راغلي، دغه وروڼه خویندې هم که د سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله مخامخ مې درته لیکلې ده، دغه ځای نه ډېره زیاته په اسانه سره زوتولی شي. زبر زیر پیش مې باندې کړي دي. نو که دا غریبانان وروڼه دا وظیفه راونیسي نو الله جل شانه به غربت ختم کړي. که یو انسان ډېر زیات قرضدار دی او د قرضونو نه ډېر سخت تنګ راغلی دی، نو دا وظیفه راونیسه، الله جل شانه به دې مالداره کړي، قرضونه به دې الله جل شانه د غیبونه ختم کړي. دې نه علاوه یو کس ته نور څه مشکلات دي او د هغې مشکلاتو د ختمولو دپاره که دې دا وظیفه راونیسي نو زر تر زره به رب العالمین تمام مشکلات ختم کړي. راځي د وظیفې کولو طریقه درته ښیمه چې د رزق د پراخۍ دپاره او د مالداره جوړېدو دپاره به مونږ دا وظیفه څنګه کوو. د ټولو اول د دې دپاره شرط دا دی چې 5 واړه وخته لمونځ به پابندۍ سره کوې او بیا د سحر لمونځ له به د وخته پاسې چې څنګه سنت وکړې نو د سنتو او د فرض په میانځ کې به 100 پیرې دا وظیفه وکړې. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله، دغسې به وکړې 100 پیرې. خو دا به د سحر د سنتو او د فرض په میانځ کې کې مخکې او وروستو ته نه 3 کرته درود شریف هم ویه. بیا چې کله د سحر 2 رکعته فرض ادا کړي، د هغې نه پس به د کور په یو ګوټ کې کښېنې یا په کور کې یو خاص ځای وله خاص کړه چې په هغه ځای کې کښېنې، یعنې داسې ځای وله خاص کړه چې د دې وظیفې دوران کې تا سره یو کس خبرې ونه کړي او تم چا سره خبرې ونه کړي. د سحر د لمونځ نه پس به په یو ځان له ځای کې کښېنې د کور او قبلې طرف ته به مخ کې او 10 کرته به 1 او 10 کرته به یا رزاق وظیفه وکړي. مخکې او وروستو 3 کرته درود شریف، بیا 1 او 10 کرته یا رزاق وظیفه به وکړي او د هغې نه پس به الله جل جلاله ته لاس پورته کې، یعنی چې کله د یا رزاق وظیفه وکړه 1 10 نو بیا به د کور په 4 واڼو ګوټونو کې
دا کومه وظیفه دې کړې ده دا به شوف کې یا به کوف کې څلور واړو ګوټونو طرف ته ودرېږي خو مخ به دې د قبلې طرف ته وي او کوف به پکې کې په دغه ځای کې یا پکې شوف کې بیا د هغې نه پس راشه او الله جل جلاله ته لاس پورته کړو د خپل حاجت سوال وکړې یا الله زما غریبي ختمه کړې یا الله زما روزي پراخه کړې دا عمل دغسې روزانه جاري ساته انشاءالله چې د دې عمل په برکت باندې به د الله جل شانه زر تر زر مالداره کړي د غریبۍ دا توره شپه به د باندې لاړه شي او د مالدارۍ سپین سخر به په تا باندې راوخیږي او د دې وظیفې په برکت باندې به د الله جل جلاله روزي داسې مقدار کې فراخه کړي چې هر کس ته پوره ایسره شي او روزي به درته الله جل شانه دومره ډېره کړي چې ځان سره به یې کولی نه شي آخر به په دې خبره باندې مجبوره شي چې خپلو ګاونډیانو ته ورکولو باندې به مجبوره شي یو ډېره زبردسته وظیفه ده بلکل مونږ یې پخپله هم کوو زما هم معمول دی او د ډېرو بزرګانو معمول دی دا چې دا وظیفه بلکل کوي نو تاسو هم کولی شئ ټولو ته د دې مکمل اجازه شته هر څوک د دې نه مکمل پیدا غشتلی شي